د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ټولنیزو شبکو درنو لیدونکو او اوریدونکو سلام. په دې ځانګړې مرکې کې د کونړ ولایت د احصایې او معلوماتو له رئیس ښاغلي شفیق الله ویاړ سره د دوی د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه غږیږو. ویاړ صاحب مننه چې وخت مو راکړ. مننه له تاسو نه. په پیل کې که د کونړ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په اړه معلومات راکړئ. په سر کې د ستاسو د دغه مرکې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ثانیاً د احصایې او معلوماتو ریاست په کونړ ولایت کې چې له پخوا څخه یې فعالیت کوو په 1399 کال کې د ریاست درجې ته ارتقا کړې ده. د هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې په کونړ ولایت کې د احصایې او معلوماتو ریاست په 2 مختلفو برخو کې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي چې یوه برخه یې د احصایوي خدمتونو ده او دویمه برخه یې د وګړو د احوال د ثبتولو امریت دی. چې د احصایوي خدمتونو په برخه کې په کونړ ولایت کې مونږ په تیره کې هم او دغه اوس په جاري وخت کې د کار د قوي او د کورنۍ د عوایدو او مصارفو سروې چې جریان لاندې ده، دغه یوه میاشت کېږي چې شروع شوې ده. بله یوه سروې مونږ لرو د کوکنارو د کښت سروې ده او یوه سروې د وزارت زراعت سره په هماهنګۍ باندې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې لخوا نه چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره د هغې نظارت او کنټرول په غاړه لري او د وزارت زراعت لخوا نه تطبیق کیږي. په کونړ ولایت کې د حاصلاتو د پوره کېدو نه مخکینۍ سروې ده چې هغه هم په جریان کې ده او انشاءالله په نن یا سبا ورځ کې به تکمیلېږي. د دې نه علاوه زموږ نور خدمات چې کوم دي د کارتوګرافرۍ برخه ده چې په هغې برخه کې د قریو د تشکیل د هغې د حدوداتو ټاکل، همدارنګه د ولایتونو ترمنځ د حدوداتو ټاکل په دغه برخه کې فعالیت کوي او د وګړو د احوال ثبتولو برخه کې مونږ یو بخش مو د کاغذي تذکیرو دی، ورسره په څنګ کې یو بخش چې کوم دی د هغه د نوي زیږېدلو ماشومانو د ثبت او راجستر برخه ده، همدارنګه د ازدواج برخه ده، د طلاق برخه پکې ده، وفیات ورپکې دي، همدغه رنګه چې کوم دی په نورو برخو کې هم چې د ملي ادارې لخوا نه ټاکل کېږي فعالیت کوي. تاسو د سروېګانو یادونه وکړه. دغه سروېګانې هېوادوالو ته او حکومت ته څه ګټې لري؟ تاسو ته بهتره معلومه ده مونږ چې کله سروې کوو په سروې کې مونږ ډیټا راټولو، خام ارقام راټولو او خام ارقام د پلان نیونې او د تصمیم نیونې لپاره لومړنۍ مرحله ده. مونږ چې کومه سروې کوو کوم ارقام چې راټولیږي دا د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د خوا نه انالایز کیږي، تحلیلیږي او نتیجې د ټولو دولتي ادارو سره شریکیږي چې بیا زموږ د ډیټا په اساس باندې هغوی کولی شي خپل راتلونکي پلانونه، خپل تصمیمونه هغه کې وګړو ته د خدماتو په برخه کې برابر کړي. نو په دغه برخه کې هغه کېږي، دا دغه ګټه ده د هغه لپاره. الکترونیکي تذکیرو برخې ته به راشو. په کونړ ولایت کې خدمتونه څنګه دي؟ په کونړ ولایت کې د الکترونیکي تذکیرو برخه ښه فعاله ده. ماشاءالله زموږ کارمندان اکثریت یې ځوانان دي، پوره انرژي دي او موږ هڅه کوو چې په هغه ډول باندې چې د قانون په چوکاټ کې او ملت ته خوښ فعالیتونه وي او د هغوی خوښ خدمات وي، د هغوی نه خوشحالي او د هغوی قناعت پکې موږ حاصل کړو. موږ انشاءالله دغسې فعالیت کوو تر اوسه پورې او کړی به ده انشاءالله. په ولایت کې نو د الکترونیکي تذکیرو څو څانګې فعالې دي او څومره کارکوونکي لري؟ د اوس لپاره په کونړ ولایت کې مونږ د الکترونیکي تذکیرو 2 مرکزونه فعال لرو چې په هغې کې په هر مرکز کې مونږ 36 نفره هغه لرو کارمندان لرو، ورسره په څنګ کې 9 نفره حمایوي هم هغه شوي دي، استخدام شوي دي او هر مرکز په سر کې خپل یو نفر مدیر لري. هره ورځ د الکترونیکي تذکیرو د ترلاسه کولو لپاره څومره نوې نوملیکنې لرئ او څومره مراجعین مو څانګو ته مراجعه کوي په ورځني ډول؟ د کونړ ولایت خلک کوم چې مونږ هغه کړه
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 1999 کال په دغه وروستیو کې الکترونیکي تذکرو فعالیتونه ولایتونو ته وغځېدل او په کونړ ولایت کې موږ هم شروع پرې وکړل. په اول وخت کې زموږ داسې اټکل و چې موږ به د ورځې 100 کسان دغه کوو، د هغوی اسناد ته یې مراحل کوو او امکان دی ولري 100 کې موږ مراجعین ولرو. خو چې کله موږ په فعالیت باندې شروع وکړله هغه زموږ د یقین نه ډېره لرې وه چې په یوه ورځ کې موږ تر 900 کسانو پورې موږ هغه غوښتنلیکونه د خلکو لرل چې دوی غوښتل ځان دپاره الکترونیکي تذکرې واخلي او هغې کې د خپل اسناد پروسس کړي. په دغه برخه کې چې کوم دی د کونړ خلک ډېر فعال دي او ډېره مینه د الکترونیکي تذکرو سره لري او په روزانه ډول باندې دغه اوس وخت کې موږ 700 په هر مرکز کې موږ غوښتنلیکونه جمع کړي. تر اوسه د ټولو غوښتنلیکونو شمېر څومره دی؟ څومره به پروسس کړي دي او څومره تذکرې مو ویشلي دي؟ غوښتنلیکونه زموږ په 2 برخو کې هغه شو دا پروسس شو چې په هغې یوه برخه چې کوم وه د غوښتنلیکونو فزیکي بڼه وه چې مخکې بار سړي به فورم به یې ډکوو او په فزیکي شکل باندې به فورم راوړه موږ ته به په اداره کې سپارته او موږ به هغه اسناد ته یې مراحل کول. د هغه برخه کې موږ ته تقریبا 440,000 نفرو هغه رالیږلي وو، اسناد رالیږلي وو. بیا په دغه تیره کې هم تاسو به په جریان کې هستئ چې دغه بڼه واوښته هغه ته آنلاین سیستم ته واوښته. په آنلاین سیستم کې هم زه چې دغه اوس بېګا چې ما خپل هغه سیستم کتلو نو په دواړو مرکزونو کې زموږ سره د 440,000 نه پورته غوښتنلیکونه جمع شوي دي چې دغه کسان په قطار کې ولاړ دي او اسناد به پروسس کېږي او بیا به د بایومتریک لپاره راوښتل کېږي. په راتلونکي کې نوي مرکزونو فعالولو پلان لرئ؟ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې په کونړ ولایت کې د الکترونیکي تذکرو دپاره د خلکو غوښتنه ډېره زیاته وه. دا څه ورته وایي دغه وه دا چې دی بیلیویبل وه چې خلکو ډېره غوښتنه کوله. نو هغه د خلکو غوښتنې او د ادارې رسیدګي چې د غوښتنو مطابق زموږ رسیدګي کمه وه، بیا مرکزي ادارې ته پیشنهاد وکړو خوشبختانه د کونړ ولایت دپاره نورې څانګې هم منظور شي چې د هغې په نتیجه کې 2مه څانګه ما وویل چې فعاله ده، 3مه څانګه په څوکۍ ولسوالۍ کې انشاءالله عنقریب په دې راتلونکي میاشت کې به وي دا فعالېږي او مرکزي ادارې ته م پیشنهاد کړی دی که دغه خلکو غوښتنه په دغه شکل باندې زیاته وه نو موږ انشاءالله امکان دی ولري چې د ادارې په د هدایتو په اساس باندې د پیج درې په ولسوالۍ کې همدارنګه د اسمار د برکونړ په ولسوالۍ کې موږ یو مرکز بل هم فعال. د کار د ورو ځنډ ځینې شکایتونه شته دي، دې شکایتو ته به څنګه رسېدنه کوئ؟ د کار د ځنډ په رابطه باندې پخوا یو څه هغه وه، یو څه شکایتونه وه، خو په دغه وخت کې اوس شکایتونه فضل د خدای دی د رهبرۍ د هدایاتو او زموږ د کلک مدیریت په اساس باندې په دې وخت کې موږ داسې شکایتونه نه لرو. په تېرو وختونو کې یو څه هغه وو شکایتونه وو، په هغه وخت کې چې فزیکي هغه موږ دوسیهګانې اخیستلې. نو وجه د شکایتونو عمده دا وه چې ما تاسو ته وویلې چې موږ د ورځې په اوږدو کې په یو مرکز کې یوازې د بایومتریک په برخه کې تر 300 پورې کسان پروسس کول او غوښتنلیکونه چې کوم دی تاسو ته ویل چې 0 او ان د 0 نه پورته راتلل. نو حتما په دغه برخه کې بیا هغه کېږي، خلک چې انتظار کې زیات پاتې کېږي نو هغوی شکایت په دې خاطر کوي چې موږ ته ولې 0 نوبت نه هغه کېږي، 0 موږ ته نوبت ولې نه رارسېږي. خو دغې برخې ته انشاءالله موږ اوس رسیدګي کړې ده او آنلاین سیستم خو داسې دی چې هر سړي ته خپل هغه معلومیږي او سیستم په داسې شکل باندې عیار دی چې چا مخکې هغه کړی ثبت نام کړی مخکې غوښتنلیک رالیږلی ادارې ته د هغه مخکې تثبیت کېږي او چې چا وروسته رالیږلی د هغه وروسته تثبیت کېږي. نو اوس په دغې سیستم د آنلاین سیستم سره د نوبت مسله هم حل شوې ده او په اوس وخت کې ماشاءالله زموږ د کارمندانو د زیات هڅې په نتیجه کې او د خلکو ته د قناعت ورکولو په برخه کې نو په دې وخت کې اوس انشاءالله شکایتونه نشته. د کاغذي تذکرو په اړه معلومات راکړئ. تر اوسه هم خدمتونه وړاندې کیږي؟ بلې، کونړ ولایت کې موږ په د کاغذي تذکرو خدمتونه وړاندې کوو. کاغذي تذکره تر اوسه لا هم لکه څنګه چې مخکې اعتبار درلوده اوس هم د اعتبار وړ ده، توضیح کیږي. خو یوه خبره ده چې دا موږ ټولنې ته په ستاسو د میډیا د لارې
رسول غواړم چې په یو وخت کې یو کس نشي کولی چې هم د الکترونیکي تذکرې نه استفاده وکړي او هم د کاغذي تذکرې نه استفاده وکړي. په یو وخت کې به د یوې تذکرې نه استفاده کړي. د کاغذي تذکرو څو مرکزه مو فعال دي؟ د کاغذي تذکرو زموږ 15 مرکزونه لا تر اوسه هغه دي دا فعال دي. د پخواني فعالیت کوو او اوس هم فعال دي. ستاسو باندې د الکترونیکي تذکرو ارزښت څه کې دی؟ د الکترونیکي تذکرو ارزښت په خپله حکومتولۍ په الکترونیکي کولو کې ډېر هغه لري، مؤثریت لري. د شفافیت په رامنځته کولو کې ډېر مؤثریت لري. بل غټ خوالی دا دی په کاغذي تذکرو کې چې یو مشکل زموږ د تجربې مطابق چې موږ لیده، یو نفر به 2 او 3 او 4 تذکرې اخیستلې. خو اوس د الکترونیکي تذکرو د دې سیستم سره که تاسو سره اشنا یاستئ نو یو نفر نشي کولی چې 2 تذکرې په مختلفو نومونو یا په مختلفو هغه سره هغه کې ځایونو سره واخلي، ځکه چې دې کې هر سړی هغه کېږي بایومتریک کېږي او یوازې یوه تذکره اخیستلی شي. د دې نه علاوه د الکترونیکي تذکرو اهمیت دا دی چې دا زموږ سره د جنایي پیښو په رامنځته کېدو کې موږ سره هغه کوي، ډېره مرسته کوي چې جنایي پیښې کمې کړي، ځکه دلته هر سړی بایومتریک شوی دی. که یو مشکل خدا نه خواسته په ډېر لرې ولایت کې مثلا یو سړی د کونړ دی یا د ننګرهار دی او مشکل یې په فراه کې وکړو، کله چې د هغې هغه کروکي د صحنې اخیستل کېږي او بیا هغه کریمینل تخنیک ته ځي او هغوی چې ګوري نو عمل ته معلومیږي چې احمد ولد محمود د فلاني ځای د فلاني کلي اوسېدونکي مثلا دلته دغسې یو مشکل دغه کړی دی، دا پېښ کړی دی. نو د دې سره غټ ښه والی بل دا رامنځته کېږي چې سړی نه ورکېږي، هېڅ ځای کې نشي ورکېدلی، ولو که هغه ځان له هم وي او په هر ځای کې چې هر قسم هغه وکړي کار وکړي نو په لږې هڅې سره هغه کېږي چې سړی شناسایي شي او هر چا چې مشکل هغه کړی وي مثلا شناسایي کېږي. نو د جنایي پیښو په کمېدو کې ډېر رول لري. د دغې نه علاوه د خدماتو په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کولو په برخه کې چې کله مونږ الکترونیکي تذکرو کارونه انشاءالله بشپړ شي او هغه ډول منې دغه سیستم چې کوم دی دا مختلفو شعبو سره رن شي، نو په هغه صورت کې مونږ کولی شو چې یو سړی په اسانۍ ډول منې په کور کې ناست وي، بایومتریک یې تیار شوی دی، پاسپورټ دپاره آنلاین اپلای کوي او د هغه هر څه مشخصات یې ټول معلوم دي، صرف خپل پیمنټ کوي او انکور ته ورته پاسپورټ رسېږي. همدارنګه د لایسنس په برخه کې، همدارنګه په نورو هره برخه چې ګوري په هغې برخه کې هغه کېږي دا چې د سهولتونه رامنځته کوي. بله ګټه د الکترونیکي تذکرو زما په اند باندې دا ده چې اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې نړۍ بیخي راټوله شوې ده او په یو کلي باندې بدله ده، خو د دغې کلي په حساب کې افغانستان چې دا تر اوسه پورې موږ او تاسو کته یو څه په انزوا کې وو او انزوا دغه دا و چې موږ هغه نړیوالتوب ته نه وو داخل شوي. نو د دې الکترونیکي تذکرې په واسطه باندې موږ کولی شو چې په هغه نړیوالتوب کې د نړۍ د نورو ملکونو په څېر باندې موږ شامل شو او د هغوی سره په د ټولنې په پرمختګ کې موږ برخه واخلو. په پای کې مو د کونړ ولایت او په ټوله کې د هېواد اوسېدونکو ته پیغام څه دی؟ زما د کونړ ولایت او ټوله هېوادوالو ته یو پیغام دی. په لنډ ډول باندې پیغام مې دا دی چې دې ته مو منتظر کېږئ چې ستا به الکترونیکي تذکرې ته ضرورت پیدا کېږي او بیا به ته غوښتنه کوي او بیا به تا ته الکترونیکي تذکره توضیح کېږي. دا د ټولو هېوادوالو حق دی، د ټولو وجیبه ده. نو زه ورته دا وایم چې ضرورت مه تم کېږئ، مخکې راشئ او مخکې الکترونیکي تذکره واخلئ. یوازې د دې په خاطر یې ماخلئ که ضرورت مې پېښ شو نو زه به تذکره واخلم، نه، دا د دوی حق دی. د دې سره به د نفوسو شمېر معلومیږي، د دې سره د وګړو هغه دقیق اټکل چې کوم دی معلومیږي. دولت د دې په حساب باندې حکومت بیا کولی شي چې ښه تصمیم او هغه تصمیم چې عام ټولنې ته قانع کننده وي او هم چې کوم دی د هغوی هغه ضرورتونه پکې راپکړی شي نو دغسې تصمیم بیا حکومت نیولی شي. که چېرته دوی را نه شي یوازې دې ته تم شي چې زه به هغه کومه ده ضرورت به مې پېښېږي نو بیا به تذکره اخلم، نو داسې په کار نه ده، بلکې د وجیبې په شکل باندې مخکې راشي او مخکې خدمات ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د احصایې او معلوماتو له رئیس ښاغلي شفیق الله ویاړ څخه مننه چې وخت یې راکړ. تر بیا او بلې ځانګړې مرکې مو زه مسلم داودزی په خدای سپارم.